د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی محمد نبي ساخیل له BBC سره د راتلونکو لوبو په اړه غږېدلی چې ډېرې جالبې خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان الراونډر محمد نبي وایي افغان لوبډله د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته د بایللو لپاره نه بلکې د لوبو ګټلو لپاره راغلې ده. محمد نبي وایي له 2015 کال راپدې خوا په افغان لوبډله کې خورا ډېر مثبت بدلون راغلی او لامل یې دا دی چې افغان لوبډله په دې موده کې خورا ډېرې لوبې کړې دي. د ښاغلي نبي په وینا په کور دننه هم اوس له افغان لوبډلې د مینوالو تمه ډېره شوې ده او دا ځکه چې دوی په دې وروستیو کې له بنګلادیش، سرالینکا او پاکستان په څیر لوبډلې نه لوبې وګټلې. دی وایي په نړیوال جام کې افغان لوبډلې د بریا چانسونه ډیر دي او ملي لوبډلې له ډېرې مودې راهیسې د سیالیو ته چمتووالی نیوه. زموږ 2 یا 3 لوبغاړي په IPL کې هم ولوبېدل، یعنی دوی د پیاوړو لوبغاړو پر وړاندې د لوبې تجربه لري. ورسره مو له پاکستانه هم تمریناتي لوبه وګټله. محمد نبي زیاتوي کرکټ په افغانستان کې تر ټولو لویه لوبه ده. کله چې کرکټ وي نور کارونه په ټپه ولاړ وي. له پاکستان سره مو لوبه که څه هم تمریناتي وه خو ټول ولس زموږ بریا ولمنځله. د لوبډلې روحیه لوړه ده. شنونکي په دې باور دي چې افغان به د نړیوال جام په سیالیو کې پر خپلو سپین بلرانو ډیره تکیه کوي. د هند لوبډلمشر ویرات کوهلي وایي رشید خان پر وړاندې لوبه کول ورته تر ټولو سخته ده او هیڅ د هغه په توپ اچونې یا بالنګ سر نه خلاصیږي. خو په خپله محمد نبي هم د پاکستان پر وړاندې په تمریناتي لوبه کې ښه وځلید او 3 ویکټې واخیستې. د دوی ترڅنګ ځوان سپینر مجیب زدران هم اوس د IPL په څیر سیالیو کې د لوبې تجربه لري او حساب ورباندې کیږي. ډیره مننه ملګرو چې تر پایه سره پاتې شوئ. تر بیا ښې شېبې ښه وخت.